کله د اور لمبه زوروره سي د خلک راپورته کړي د کډیو خولې ته دوی نارې وایي چې موږ له دغه عذابه بچاو کړي له دغه عذابه مې وباسئ دا نر او ښځه چې ټوله لوڅ دي دغه په دغه عذاب کې مبتلا دي چغې نارې وایي وایي ما بیا پوښتنه ځینې وکړل چې دا څوک دي چې داسې سخت عذاب الله جل جلاله ورکوي چې یو وارې د اور سخته لمبې ورباندې راسي د دغه غټ کډیو خولې ته یې راولي بیا بیرته د اور لمبه کښته سي دوی دغه کډیو پای ته ولاړ سي د اور په عذاب کې دي نر او ښځه سره ګډ دي دا څوک دي وایي ما ته یې وویل درځه مخته درځه رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بیا رالم یو داسې چاته رالم چې هغه سړی په یو نهر کې ولاړ دی د وینو نهر دی او دغه انسان په دغه د وینو په نهر کې یو قسم اوبازي کوي ځان باسي د وینو د نهر سره څنډې ته یو بل سړی ورته ولاړ وي دغه سره لویې غټ غټې ډبرې ورسره وي دا سړی په داخله کې په ولي دا ډبرې په داخله کې مشت بیرته د نهر و مابینځ ته راسي هغه سړی بیا کوشش دا کوي چې راسي بیا په یو تکلیف باندې د دغه وینو د نهر په نهر کې را روان دي کوشش دا کوي چې بیرته دا څنډې ته راسي خو چې کله دی دا څنډې ته راورسېږي هغه بل انسان بیا ورته ولاړ دی بیا یې په ډبرو باندې ولي چې تر څو پورې د نهر و مابینځ ته ولاړ سي وایي ما بیا پوښتنه وکړل چې دا څوک دی هغه دوه کسانو راته وویل چې درځه مخته درځه کله چې وایي زه مخته رالم نو په یوه روایت کې دا راځي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم وایي ما یو سړی ولیدي چې اور یې بلوي ډېر بد رنګ و او ډېر بد شکل و د خوف او د بیرې شکل و اور یې بلوي اور یې تازه کوي ما بیا پوښتنه وکړل چې دا څوک دی دیرة المخته درځه بیا چې رالم یو قسم انسانان مې ولیدل چې دغه انسانان نیم بدنونه یې ښایسته دي نیم یې بیا ډېر بدرنګه دي د مخ نیمه حصه یې ښایسته ده نیمه حصه یې بیا ډېره بدرنګه ده او دغه انسانان ته وویل چې هلته یو ځای اوبه بهیږي یو قسم نوراني اوبه بهیږي چې ورسې په هغو کې ولمبېږي دغه انسانان چې هلته ولاړ سي ولمبېږي ښایسته سي ټوله بدن یې ښایسته سي یو رقم سي بیا مې پوښتنه ځینې وکړل چې دا څوک دي دیرة المخته درځه په دې روایت کې دا ذکر نشته په دې روایت کې بیا دا دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم وایي زه رالم یو باغ ته یو ښایسته باغ چې د وخت ټوله ګلان او میوې کې موجودې وې ډېر ښایسته باغ و او د دغه باغ و مخته یو سپین ږیری سړی ناست دی دا سړی داسې دی دونه لوی او غټ جګ سړی دی چې سړی داسې ورته وګوري مخ یې سړی نسي لیدلی د ډېرې جګوالي سره داسې یو ښایسته سپین ږیری ناست دی او د ده سره کوچنیان ورسره دي ماشومان ورسره دي په دغه باغ کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم وایي ما بیا پوښتنه وکړه چې دا څوک دی وایي دی بیا راته چې مخته درځه او یو درخت د درخت تنه وه دا د درخت کنده وه لویه عظیمه غټه درخته وه د یوې دنیا په شکل باندې درخته وه ما ته ویل دې ته در وخېږي چې ور وختم په دې کې یو ځای داسې څوک دي ځوانان دي ډېر ښایسته ځوانان دي او سپین ږیري دي ډېر ښایسته سپین ږیري دي او دغه رقم ښځې دي او کوچنیان دي ډېر د خدای مخلوق دي او ټوله په ډېر ښایسته شکل باندې دي دا مې ولیدل بیا یې ما ته وویل درځه یو کور یې راوښی وایي دې ته در ننوځه زه هغه ته ور ننوتم په دې کور کې بیا ځوانان دي او سپین ږیري دي دا بیا هم داسې په ډېر ښایسته شکل باندې یو خاص کور دی او یو خاص قسم ځوانان او سپین ږیري او په دې کې د خدای پاک جل جلاله بندګان اوسېږي نو ما دغه دوه کسانو ته وویل انکما قد توفتما فی لیلة تاسې خو نن زه ډېر وګرځولم نن شپه او ډېر مختلف شیان مو راباندې ولیدل فاخبرني عما رأیت قال نعم قالا نعم وایي ما ورته ویل اوس نو دا راته ووایاست دا نن شپه مو ډېر وګرځولم او عجیبه حالات مو راباندې ولیدل عجیبه انسانان مو راباندې ولیدل یو انسان و هغه په سخت عذاب مبتلا و بیا بل انسان په سخت عذاب باندې مبتلا و بیا نور انسانانو په هغه تناره کې په هغه لوی کټې کې د جهنم او د اور دا څنګه حالت و چې تاسې پر ما باندې ولیدئ اوس نو ما ته د دې کیسه بیان کړي چې دا څوک دی او ولې په دغه عذابو باندې مبتلا و او دغه ښایسته انسانان او دا ښایسته کوچنیان او دا ښایسته مقامات او ځایونه دا د چا وه او دا څوک وه رسول کریم صلی الله علیه وسلم وایي دی راته وویل چې صحیح دی
اما الرجل الذي رايته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبه فتحمل عنه حتى تبلغ الافاق فيصنع به ما ترى الى يوم القيامه. وای رسول کریم صلی الله علیه وسلم وای دغه دوه فرشتو راته وویل وروسته دغه دوی فرشتې هم ځانونه ورښیي چې یوه جبرائیل وي بله میکائیل وي. دا دوی فرشتې هم ځانونه ورښیي چې زه پلانکۍ فرشته یم دا پلانکۍ فرشته دا د الله جل جلاله ډېرې عظیمې او لویې مقربې فرشتې دي. انبیاو ته د دوی د کومک دپاره د دوی د امتو د هلاکېدلو دپاره دا څلور فرشتو کارونه کړي دي. بالخصوص حضرت جبرائیل علیه السلام د انبیاو سره راشه درشه د الله جل جلاله په اذن او په اجازه باندې د ډېر کړي. وای رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې دا ورته وویل چې د دغه خلکو حالات راته بیان کړي چې دا څوک دي. وای هغه اول انسان چې یوه فرشته ورته ولاړه وه او خوله یې ورڅرله سترګې یې ورڅرلې پزه یې ورڅرله دا بیا د مزغې پورې دا ورڅرې کړل بیا دا بلې خوا ته راواوښتل دا خوا بیا ورڅرله دا به الله ورته جوړوله. د الله اذن دی د الله په امر باندې دا ټوله څه کېږي. الله جل جلاله قادر مطلق ذات د یو مړه شي څه د یو مړې هګۍ څه چې دغه یې اوبه وي الله جل جلاله یو ژوندی حیوان راوباسي سر شوري نارې وي او بیا د هغه څخه یو لوی مرغه جوړ شي حتی شترمرغ ځین جوړ شي د هګۍ څه او یا داسې یو اپي مار ځینې جوړ شي چې هغه بیا انسانان تیروي د هګۍ څه یې راباسي. الله داسې قادر مطلق ذات او الله جل جلاله د اوبو څه د نطفې څه الله جل جلاله چې د چا د وغواړي د هغه څخه د ازما او ستا رقم انسانان ځین جوړوي او د دنیا در ټولو معتبره انسانان چې انبیا دي دا یې ځین جوړ کړي او د دنیا در ټولو بد مبغضه انسانان لکه فرعون و هامان و شداد دغه کافران الله د دغه اوبو پیدا کړي. یو څاڅکی اوبه دي د انسان نطفه د مني دي. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت. ژوندی شی د مړه شي سره راباسي وتخرج الميت من الحي د مړه شي څخه ژوندی راوباسي د ژوندي مړ شی پیدا کوي. هغه چرګه ده یا بل حیوان دی هغې واچي مړ شی دی ځینې پیدا سو او د ژوندي څه مړ شی پیدا کړي د مړه څه بیا ژوندی شی پیدا کوي. وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر الحساب. دا زموږ رب دی زموږ پر دې ایمان دی چې دا قادر مطلق دی هر څه دی کولی شي وهو علی کل شیء قدیر پر هر شي باندې قادر دی. دغه انسان چې الله جل جلاله یوه فرشته ورته مقرر کړي دا خوله ورڅري دا پزه ورڅري کړي دا سترګې ورڅري کړي دغه مزغې پورې او دغه عذاب الله ورکوي دا د قبر عذاب دی عالم برزخ دی. قبر دغه ته نه وایي دا کډی چې وکیندي بلای کې شخ دې قبر نه وایي. قبر د عالم بولی دا د حضرت آدم علیه السلام نیولې او بیا در قیامته پورې در دا اوس زمانې پورې چې دا څه انبیا وفات سوي دي دا څه رسولان وفات سوي دي دا څه شهیدان سوي دي دا ټول قرآن دا وایي ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات. هغه کسان چې د خدای په لار کې وژل سوي دي هغو ته مړه مه وایاست نو خو ژوندي دي موت ته سر نه ورباندې خلاصېږي. دا د عالم برزخ حالت دی. دغه بعضې کمونیسټ طبیعته خلک هغه دا سوالونه کوي چې دا څنګه قبر دی خو در اوس هم نه مار کې ولیدي نه لړم کې ولیدي او دا څنګه عذاب دی چې موږ نه ولیدي او دا څنګه جنت دی چې موږ در اوسه نه ولیدي. هغه دا غواړي موږ ایمان په غیب باندې دی. د قرآن هدایت دی د متقینو دپاره چې له خدایه سړی بیریږي پر خدای ایمان دغه دپاره هدایت دی. د فاسقینو دپاره د مشرکینو دپاره د مرتدینو دپاره قرآن هدایت نه دی. په قرآن باندې د نور کفر زیات شي. د قرآن په اورېدلو باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو په اورېدلو باندې د کفر نور زیات شي. نو هغه دا سوالونه کوي چې دا څنګه کېدلی شي. خو زموږ ایمان دا دی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة. ایمان پر غیب باندې موږ رب نه دی لیدلی موږ ورباندې ایمان دی چې دا ځمکه او اسمانونه دا زموږ رب پیدا کړي د خپله نسي پیدا کېدلی. زموږ دا ایمان دی چې یو وارې داسې وچکالي در باندې راولي چې جمع یو دوبی ټول در باندې تېر کړي یو څاڅکی نه در باندې ووري بیا یو وارې چې بیا امر وکړي بیا دونه اوبه در باندې تویوي چې بیا په دنیا کې بیا ډیمونه هم نسي ځایولی. دا زموږ رب دی. او زموږ ایمان دا دی چې یو سړی رأستی او د هغه تابعداران بیا په ټوله دنیا کې غواړي یو رسول کریم صلی الله علیه وسلم راستولی دی نن په لکونه او په کربونه باندې
مؤمنان او مسلمانان دا زموږ د رب کار دی. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا روایت بیان کړی دی. د دغه خلکو دپاره یو ښه دلیل دا دی چې د دنیا ټوله ساینس دا وایي، د اسلام خو دا 1400 کال مخه دا ویلي وه چې 120 ورځې بعد نطفه منی د انسان د مور په نس کې دا انسان ځینې جوړېږي او ژوندی کېږي. زموږ ساینس ټکنالوژي اوس ورسېدله، ساینس اوس دا وایي چې 10 رقم دی. او بیا دا وایي 9 میاشتې د انسان ژوندی خوراک کوي، غټېږي، د ویښتان یې راځي، غاښونه یې زام یې جوړېږي، دماغ یې جوړېږي، سترګې یې جوړېږي، کلمې یې جوړېږي، رګونه یې جوړېږي، دا د مور په نس کې جوړېږي. دلته خو چې دا زموږ د یو ماشوم ناجوړه سي، د ډاکټران ورباندې حیران دي، دغه یو رګ یې نسي پیدا کولی چې دا قینوله ور ولګوي. هغه لږ کمزوری دا رګ یې نسي پیدا کولی. زموږ د رب کمپنۍ هغه بیا دا رقم ده، زموږ د رب تخلیق بیا دا رقم دی چې د مور په نس کې هېڅ ډاکټر یې کفالت نه کوي، هېڅ نرس او ډاکټر نشته. الله جل جلاله یې د دغه وینې څخه یو وارې دغه نطفه ده، بیا وینه ځینې جوړه کړي، بیا یې خټه وینه کړي، بیا یې غوښه کړي، بیا اډونه کې راشنه کړي، بیا روح ورته دغه کړي، بیا یې ژوندی کړي. او عجیبه دا ده چې دغه کوچنی دی اوس یې په دنیا کې په یو داسې ځای کې بند کړه چې هغه ته اکسیجن نه ورځي، ژوندی نشي پاتې کېدلی. خو چې دا د مور په نس کې بیا د دنیا دا ټوله دنیا ورته حیرانه ده چې بیا دا ژوندی پاتې وي، تر دې ځایه ښه روزنه کېږي. ګوره یو ورځ چا به نه یې ویلي چې د ښځې په نس کې کوچنی ژاړي وږي، هېڅ درد و تکلیف هېڅ، دا څنګه دنیا ته راوځي بیا دا ټولو مصیبتونه ورته مخامخ سي. نو زموږ د دغو دا د کفر عقیده چې پر دا ایمان چې په غیبه باندې نه وي، موږ په دوی باندې دغه یو سوال کوو چې ته دغه حالت راته بیان کړه چې تا د مور په نس کې دا ژوند تېر کړي، ته دا ګرده دنیا وایي چې ته ژوندی وې، ته یوه کیسه راته وکړه چې څنګه کیسه وه، ولې یې نسې بیانولی؟ نو موږ په خپل رب باندې ایمان دی، لکه پر هغه باندې چې ایمان دی چې دا ژوند انسان تېر کړی، موږ او تاسې ټولو ناستو کسانو تېر کړی دا ژوند، دا د مور د نس ژوند مو تېر کړی. نو پر دې هم داسې ایمان دی چې در مرګ وروسته الله جل جلاله د هغو کسانو سره چې درواغ وایي، درواغ بالخصوص موږ او ستاسې د زمانې دی، نو ډېر ښه مثال دی، د فیسبوک کې درواغ ووایي او دا انکران یې بولي که څه بلا بولي، دغه د خبریالانو دغه خلک بیا دغه درواغ چې وایي، نه په یو چا پسې درواغ وایي، په یو قوم پسې درواغ وایي، په یو ملک پسې درواغ وایي، په یو قبیله پسې درواغ وایي، او بیا دا درواغ نشر سي در دنیا در هر کونجه ورسېږي. اوس خو رسېږي پر یوه پوسټ باندې ګرده دنیا خبرېدلی سي. د دغه خلکو چې دا درواغ وایي، الله جل جلاله دغه عذاب ورکوي. د عالم برزخ عذاب یې دا دی چې الله جل جلاله فرشته ورته مقرره کړي، وایي درواغ دې شعروله ویل دي، او بیا به خلکو په هغه درواغ شعروله. لکه دغه د درواغو مزجان چې لیکلي چې دا 15 نومان دي د الله جل جلاله، ته دا 12 کسانو ته واستوه، بیا به تا ته داسې خوشحالي راسي، بیا به د دونه لوی غمه څخه خلاص. خو دا هم درواغ دی، درواغ وایي. او یا په رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې درواغ وایي، رسول کریم صلی الله علیه وسلم ویلي دي پلانکی کار دی، رسول کریم صلی الله علیه وسلم ویلي دي، درواغ دي شرعي. دغه د درواغ ویونکي عذاب دا دی، رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته دا فرشتې وایي چې الله جل جلاله په عالم برزخ کې دا عذاب ورکوي چې یو د عذاب فرشته ورته ولاړي، دا خوله یې در غوږو ورڅیري، پزه یې ورڅیري، سترګې ورڅیري. دوه روایته دي. او دغه عذاب یې در قیامت تر ورځې پورې 100 کاله تېر سوه، 200 کاله بعد قیامت، لکه د صحابه کرام د 1400 کاله بعد لا نه دی قیامت سوی دی، موږ ټول لا ژوندي یو. د قبر حالت یې 1400 کاله په قبرو کې تېر کړي دي. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وایي دا خلکو دا راته وویل فکذاب یحدث بالکذبة، دا هغه لوی درواغجن دی چې درواغ وایي او شرعي و خلکو ته رسي، او خلک بیا د درواغ مخ ته پسې وایي. داسې خبره سوې ده، داسې کیسه سوې ده. هغه که په هر چا پسې ګوري، زه خپله سیاسي نه یم، ولا که په دنیا کې د یوه سیاست سره مان لګي، صرف د هغو کسانو سره م لګېږي چې هغه مسلمانان دي د خدای د دین خدمت کې، هر څوک شي، علما دي د علماو ملګری یم، که تبلیغیان دي د تبلیغیانو ملګری یم، که صوفیان دي د صوفیانو ملګری یم، که مجاهدین دي د هغو ملګری یم، چې د خدای د دین خدمت کې چې هر څوک وي، ژره یې ستا ژره یې خریلې ده، دا خبره نه درته مهم. پښتو وایي، اردو وایي، دا نه درته مهم. عرب دی که عجم دی، دا نه درته مهم چې مسلمان چې د خدای د دین خدمت کې زه ملګری یم، هر څوک په هره شعبه کې. نو دغه چې دا زموږ او ستاسې د سیاست په وجه باندې دا درواغ یو په بل پسې وایي.
نه د سیاسیان چې یو په بل پسې درواغ وایي، د سیاست لپاره ده، ډېره فایده به ورته وکړي. د دغو خلکو دغه عذاب. بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم وایي هغه دویم انسان پوښتنه مې ځینې وکړل چې هغه یو انسان پروت دی، یو د عذاب فرشته یو لویه ډبره په دا سر وریله کي، پر دا سر چې دا ډبره ولګېږي دا سر یې چوختاڼه سي، بیا دا ډبره داسې ګیلیږي، د عذاب فرشته په هغه ډبرې پسې روانه سي، هغه ډبره را اخلي، دلته بیا د سر الله جل جلاله جوړ کړي، بیا دا لویه ډبره بیا د الله په امر باندې د فرشته بیا باندې وریله کي، بیا یې سر چوختاڼه کي، بیا ډبره ګیلیږي، ډبره راخلي، دغه عذاب ورکوي. وایي ما پوښتنه ځینې وکړه چې دا څوک دی؟ والذي رأيته يشدخ رأسه، هغه سړی چې تا ولیدې چې د ده سر به ورکټوي، ورچوختاڼه کوي به، دا فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل بما فيه بالنهار. دا هغه څوک دی چې قرآن یې زده و، قرآن یې زده و، خو د مخستن لمونځ به یې نه کوي. قرآن یې زده و، د قرآن کاري و، حافظ و، یا عام مسلمانو قرآن یې زده و، په دې خبر و چې دا قرآن ماته وایي چې دا د مخستن لمونځ که نه کوي، ځینې بیده بس، او د ورځې چې به بیا د قرآن احکام راکړه په دې عمل نه کوي. الله جل جلاله دغه عذاب ورکوي چې پر سر باندې دا لویه ډبره دا رایله کي، دا مازغه و، دا سر و، دا اډوکي، دا غوښې سره ګډ سي، بیا فرشته هغه ډبره راخلي، بېرته د الله په قدرت جوړېږي. دا عذاب یې تر قیامته پورې دغه عذاب دی چې خبرې وې په دین باندې، قرآن دې زده و، د قرآن قاري وې، د قرآن حافظ وې، په دا قرآن دې عمل نه کوي، د ورځې چې به د خدای حکم درته راغلی مخ به دې ځینې واړو. مثلا د خدای جل جلاله حکم دا دی وعده پر ځای که، قول پر ځای که، قسمونه مه کوه، حرام مه خوره، دا خلکو به دا کار کوي. ما رأیت الی یوم القیامه، دا تاسو چې ولیدل د ده دغه عذاب به د قیامت تر ورځې پورې. والذي رأيته في ثقب فهم الزنات، بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي هغه کسان چې تا ولیدل چې دوی په یو غټ کډۍ کې وه، دا کډۍ داسې جوړ و لکه تنور چې خوله یې تنګه وه، نس یې ډېر پراخ و، او اور کې بلېدی، نر او ښځه یې کې اچولې وه، او دوی لڅ بدنونه وه، په دغه عذاب کې مبتلا وه چې د اور لمبه به زوروره سوه، د کډۍ و خولې ته به راورسېد، نارې به یې ویلې چې موږ در وکاږئ، دغه عذاب به مخلاص. او چې بیرته به دا اور کښته سو، لمبه به کمزورې سوه، دوی به بیا بیخته بوتله. دا هغه کسان دي ستا د امت ته چې زناکاره دي، زناوې کولې، نر او ښځې چې زناوې کولې، دغه عذاب دی. ما او تا خو اسانه راخسته، د زنا مې وکړه، زه پروا نه لري، بیا به توبه وکړه. ته په دې خبرې ده توبه دې قبوله سوه. دا دسخط تا ته چا درکړی؟ زه د حج ته 4 وارې تللی یم، هلته بعضې ملایان دا خلکو ته عجبې خبرې کوي، بس دا حج دې کړی دی، خدای دې ټوله ګناهونه در بخښي. دا رقم نه ده. د حرامو په دا حج کې چې ورپې حرام وي، د حج نه قبلېږي. دا جامه دې حرام وي، د احرام دې د حرام وي، قاتل یې، غاصب یې، د یتیم مال دې خوړلی دی، د خور حق دې خوړلی دی، د ورور حق دې خوړلی دی، نور ظلمونه دې کړي دي. حج باندې خدا شان نه معافېږي، حقوق العباد دي.